د توبې مونځ دی. له هر انسان څخه خطا کیږي. کله چې له بنده نه کومه ګناه وشي نو په پښیمانتیا سره د الله په وړاندې د عاجزي او خپلې ګناه د بخښنې غوښتلو لپاره 2 رکاته نفل مونځ وکړي، الله رب العزت به هغه ګناهونه معاف کوي. حضرت ابی بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي. هغه فرمایي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الآية. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله وفرمایل کله چې کوم مسلمان څخه ګناه وشي نو هغه ته پکار ده چې ځان پاک سفره کړي، یعنی اودس وکړي او 2 رکاته مونځ وکړي او د الله رب العزت له دربار نه د خپلو ګناهونه بخښنه وغواړي، نو الله به د هغه ګناهونه معاف کړي. او بیا رسول الله دا آیت ولسته والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هغه خلک چې کوم بد کار وکړي یا د کومې ګناه په کولو سره په خپلو ځانونو ظلم وکړي نو ورسره سم الله وریادیږي او له هغه نه د خپلو ګناهونه بخښنه غواړي، ځکه چې له الله نه پرته بل څوک نشته چې ګناهونه وبخي او هغوی ټینګار نه کوي په هغې ګناه چې دوی کړی وي او هغوی پوهیږي، نو الله به ګناهونه ورته معاف کړي. نو الله دې موږ ته هم د نیکو اعمالو توفیق را